علیکم قدرمنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدام حسین شباب یو ځل بیا د یو نوي کلام سره ستاسو مخې ته راځم. نن چونکې زه په خپله علاقه باجوړ کې موجود یم، زما سره زما د علاقې یو ځوان شاعر کوم چې یو ښه شعر لیکي عرفان الله عرفان موجود دی. یو ځل ترې مخکې هم موږ یو کلام ریکارډ کړی و چې د هغه ډېرو ملګرو خوښ کړی و چې یاره د یو کلام د بل ریکارډ کړي، چونکې هغه روجم و، د هغه طبیعت یې ډېر زیات خراب و، نو د کلام هغه شان روماني کلام نه و کوم چې دا ما مخکې د ده نه اورېدلي وو. نو نن به ترې موږ یو روماني کلام اورو، د ده په خوښه باندې کوم چې د ده خوښې کلام یې هغه به موږ ته وړاندې کوي. نو بلنه ورله ورکوم، خو د بلنې نه مخکې زه تاسو ته یو شعر وایم. وایي ستا لیونو یادونو کریکې وکړې، ستا لیونو یادونو کریکې وکړې، او بیا مې د زړه زخمونو سړیکې وکړې، او دا چې مې مخ داغ داغ بدرنګ ښکارېږي، دا چې مې مخ داغ داغ بدرنګ ښکارېږي، دا خو پې ستا غمونو لیکې وکړې. نو زه بلنه ورکوم عرفان الله عرفان ته، کوم چې تاسو د خپلې خوښې یو ښه کلام وړاندې کړي او تاسو ته خوندونه واخلئ. نو جي عرفان ډېره زیاته مننه شباب صاحب، ډېره مننه کوم ستاسو چې په دویم ځل هم زما سره دا خپرونه را جوړه کړه. تعارف هم شوی دی او غزل درته ویم، د غزل نه مخکې څو شعرونه چې وخت دومره ظلم وکړو چې په دار کړم ګزار کړم، وخت دومره ظلم وکړو چې په دار کړم ګزار وخت دومره ظلم وکړو چې په دار کړم ګزار کړم، ناپوه او مپوه کړم هوښیار کړم ګزار کړم، او جانان مې هم په داسې حال کې پرېښود مګوره، جانان مې هم په داسې حال کې پرېښود مګوره، مینې کړم په ځان پسې بیمارې کړم ګزار کړم، او غربت را سره څه وکړه په داسې ماشومتوب کې، غربت را سره څه وکړه په داسې ماشومتوب کې، غربت را سره څه وکړه په داسې ماشومتوب کې، د خپل کلي نه ورک کړم د ښارې کړم ګزار کړم. شباب صاحب غزل دی نوی مې لیکلی، نن مې ولیکو چې ته چې واده شولې د وینو غړغړې مې وکړې، اواز لږ تیز کړئ، ډېر ښه، ته چې واده شولې د وینو غړغړې مې وکړې، د زړه مې اور اوچتېدو سمې لمبې مې وکړې، اواز تیز او ستا جدایۍ کې به مې نور څه د خولې نه وتل، خو ستا جدایۍ کې به مې نور څه د خولې نه وتل، ستا جدایۍ کې به مې نور څه د خولې نه وتل، خو زړه مې را ډک شو او یو څو سوې ټپې مې وکړې، ستا جدایۍ کې به مې نور څه د خولې نه وتل، خو زړه مې را ډک شو او یو څو سوې ټپې مې وکړې. مننه، او ته به مې نه هېرېدې، ته به مې له زړه نه وتې، ته به مې نه هېرېدې، ته به مې د زړه نه وتې، ته به مې نه هېرېدې، ته به مې له زړه نه وتې، ستا هېرولو لکه ښه بلا نشې مې وکړې، ته به مې نه هېرېدې، ته به مې د زړه نه وتې، او ستا هېرېدلو لکه ښه بلا نشې مې وکړې. نه په باران نه په توپان نه په ګلیو مخو، نه په باران نه په توپان نه په ګلیو، نه په باران نه په توپان نه په ګلیو مخو، بس ستا میینو ما نو ستا کوڅه کې شپې مې وکړې. زبردست. او دې ملګرو ته را شعر ډالۍ چې ته جاړه مه مړې زمونږ به قسمت دا ونو، ته جاړه مه مړې زمونږ به قسمت دا ونو، ته جاړه مه مړې زمونږ به قسمت دا ونو، ګنې نو ورځ په ورځ د پلار باندې جرګې مې وکړې، ته جاړه مه مړې زمونږ به قسمت دا ونو، ګنې نو ورځ په ورځ، ته جاړه مه مړې زمونږ به قسمت دا ونو، ګنې نو ورځ په ورځ په پلار باندې جرګې مې وکړې، او کله په یو دوک بس کله په یو دوکه درتلل کله په بله دوکه، کله په یو دوکه درتلل کله په بله دوکه، کله په یو دوکه درتلل کله په بله دوکه، بس تا دیدن له څه بلا بلا دوکې مې وکړې، کله په یو دوکه درتلل کله په بله دوکه، بس تا دیدن له څه بلا بلا دوکې مې وکړې، ته مې د قبر په خازو باندې اوس ویر کوه، ته مې د قبر په خازو باندې اوس ویر کوه، ته مې د قبر په خازو باندې اوس ویر کوه، زه درنه لاړم او ستا سره وعدې مې وکړې. دا شعر بیا ووایه، زبردست. تاسو ته ډالۍ شباب صاحب، ته مې د قبر په خازو باندې اوس ویر کوه، زه درنه لاړم او ستا سره وعدې مې وکړې، او مقطع ده چې زما عرفانه چې تا هم راسه وفا ونه کړه، زما عرفانه چې تا هم راسه وفا ونه کړه، د محبت نه بس په هغه ورځ توبې مې وکړې، زما عرفانه چې تا هم راسه وفا ونه کړه، د محبت نه بس په هغه ورځ توبې مې وکړې. ما دوړ غزل او نوی مې لیکلی او نن مې ولیکو، نو ډېر ښه، زبردست. یو دا د هغه کلام نه دا ډېر ښه و، په هغه ورځ باندې ستا شور هم ډېر خراب و، اواز هم ډېر سلو، نو ډېر خوند یې وکړو. ستاسو په خپل تعریف کوو یا څه ویل نو هم تاسو ته هم ټایم درکولی شو. نوم بس ماشال زما نوم دی سلیم، سلیم د پټان دی ګاونډي، دا د عرفان الله عرفان ګاونډي دی، ستاسو کلیوال دی، چونکې زه دلته پاتې ډېر نه یم، دې وجې نه زه اکثر کسان پېژنم نه. ډېره مننه قدرمنو کتونکو، به هم تاسو د عرفان الله عرفان یو بل کلام واورېدو، هم ستاسو په فرمایش باندې د یو ځل بیا موږ د ده سره ناسته وکړه. څومره چې زموږ پښتانه وروڼه دي په دنیا په هر ګوټ کې د هغې ټولو ته دا کلام دا
شاعري د زړه د کومې ډالۍ زه هغو ته دا کلامونه ډالۍ کوم زه وایم چې خوندونه ترې واخلي څومره هم چې پښتانه وروڼه دي هغې ته زموږ خواست دی چې کلامونه واورئ خوندونه ترې واخلئ او زموږ یوټیوب چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ د خپلو ملګرو سره زموږ ټول عمر کوشش دی چې څومره پښتانه وروڼه دي هغې له موږ په څه طریقه باندې لږ انټرټینمنټ ورکړو هغه لږ خوندونه واخلي زموږ د کلامونو نه د شعرونو نه کله کله په ترنم کې هم موږ دیو ته د چا نه او یو په ترنم کې هم کلام ریکارډ کړو شاعري ورته واورو یو ښه میسج ورته کنوی کړو زموږ کوشش دی چې څه نه څه طریقه باندې موږ خپل پښتانه وروڼه انټرټین کړو هغه یو میسج هغې ته ورکړو چې هغه څه زده کړې خبرې ورته وکړو چې هغې کلامونو نه مو خوندونه واخلي څه د زده کړې څه زده کړي څه په ژوند کې د هغې څه چینجز راشي نو دا زموږ دپاره هر څه دي ډېره مننه